دی ملایانو نه دی ملایانو دا بعضې ملایان دا د نامي ملا دی بابا دوککی دی. ملګرو تازه د شاسوار د ښځې انټرویو راغلی ده او په خپل انټرویو کې د شاسوار د موجوده حالات په اړه باندې ټول حقیقت بیان کړی. هغې د خپل خاوند شاسوار په اړه څه ویلي دي دا هر سره په همدې ویډیو کې وګورئ. ملګرو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې له څو ورځو راهیسې په سوشل میډیا باندې د شاسوار په اړه باندې ګرم بحثونه روان دي. تېره ورځ شاسوار لایف راغلی و او ویې ویل چې جنت نه په ګیره کې ده نه په روژه کې او نه هم په منځ کې. ښه نو اخر دا جنت د ټیک ټاک په لایف کې دی. ښه نو تاسو که د هغه پروفایل وګورئ نو 4-5 پروفیشن پکې منشن دي. هغه نعتخوان هم دی، هغه سنگر هم دی او هغه ایکس اکټر هم دی او ورسره ټیک ټاکر هم دی. هغه غریب دومره کنفیوز دی چې وی ګوري نن په جومات کې ناست دی، ګیره به یې پریښې وي، پټکی به یې والی او د دین او اسلام خبرې به کوي. خو چې سبا یې بیا ګوري په ټیک ټاک کې به ناست وي، خلکو ته به د خور او مور کنځلې کوي او داسې نور فحشا خبرې به کوي. هغه خپله هم په دې نه پوهېږي چې زما په زندګي کې اخر څه روان دي، مخکې به څه کېږي او زما آینده به څه وي. ایا تاسو هم پوهېږئ چې هغه غریب اخر تر دې حده ولې راورسېدل؟ د دغو ځوابونو د حاصلولو لپاره د شاسوار ښځه هم اوس په میډیا راغلې ده او د خپل خاوند په اړه باندې له رسنیو سره له ټولو هغه حقیقتونو څخه پرده پورته کړي چې خلک یې اورېدو ته منتظر وو. د شاسوار ښځه وایي چې زما خاوند رک روغ و، خو کله چې د ټیک ټاک شروع کړ نو ټیک ټاک له ده څخه داسې یو لیونی جوړ کړ چې اوس یو ځای هم نه ټینګېږي. کله پوره د اسلام دین ته راواوړي او کله بیا هغه پخواني حالات ته سندرو حالات ته ځي. وایي چې موږ یې هم په سور نه پوهېږي چې اخر د ده آینده به څه وي. د شاسوار ښځه وایي چې زما د خاوند دماغي حالات ښه نه دي او له دې مخکې مې له څو ډاکټرانو سره د ده د دغه حالت په اړه باندې خبرې کړي. وایي چې له ټولو پښتنو څخه هیله او خواست دی چې د شاسوار په حق کې دعا وکړي تر څو یې الله تعالی روغ کړي او سمې لارې ته راسي. قدرمن دوستانو، تاسو یې په اړه څه نظر لري؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ.